ګرانو او عزتمنو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه حبیب ساجد. دا وخت تاسو پروګرام د دستار سړي ګورئ. دا وخت موږ سره د پاړچنار د سیمې نوموړی شاعر، ادیب، معلم او بهترین منتظم فخري صاحب موجود دی. د دوی سره به د دوی د ژوند په باب له او د شعر او ادب په هکله خبرې اترې کوو. فخري صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو. مننه، غرونه مننه محترم قدرمن حبیب ساجد صاحب چې زه مو یاد کړم او تاسو موږ دپاره وخت وایستو د مرکې دپاره. ډېره مننه دي. دا راته ووایه فخري صاحب چې ادب سره مو نسبت د کله نه شروع شوی دی؟ قدرمن حبیب ساجد صاحب تقریبا 2000 نه زه شعر او ادب سره علاقه لرم. 2000 نه ما شعر لیکل پیل کړي دي، نو تر ننه دا سفر جاری دی. تاسو یې په پاړچنار کې سپین غر پښتو ادبي ټولنه چې تاسو د هغوی جنرال سیکرټري هم یې، اوس هم د هغې جنرال سیکرټري یې که د ټولنې لخوا تاسو تر اوسه پورې څومره تالیفات، څومره پروګرامونه کړي دي، هغه مو راسره لږ شریک کړل؟ جی ساجد صاحب، سپین غر پښتو ادبي جرګه پاړچنار چې د سپین غر په نوم مجله موږ د دې ټولنې له اړخه چاپوله. زه د سپین غر ایډیټر پاتې شوی یم او ورسره وخت په وخت مو تذکرې چاپ کړي دي. دغه مجله مو څومره وخت جاري ساتلې وه؟ دا مجله تقریبا 3 کاله 3 میاشتنۍ مجله وه. دا موږ چلولې ده. بیا اقتصادي ستونزې رامخې ته شوې او مجله موږ بنده کړه. او نو دې سره سره وخت په وخت لکه څنګه هر چا ته پته ده چې د کورمې حالات خو د موسم خلک متل کې هېڅ پته نه لګي، نو امن دپاره موږ وخت په وخت ډېرې لویې مشاعرې کړي دي. لکه په 2015 کې موږ د آل پاټه امن مشاعره کړې وه چې په هغې کې د پاټه نه علاوه د ټول د KPK شاعران مو راغوښتي وو. دا پروګرام مو ګورنر کاټیج پاړچنار کې کړی و. همداسې وخت په وخت مشاعرې کېږي او تقریبا د 2 کاله وړاندې لکه تاسو هم راغلي وئ ګورنر کاټیج کې موږ د ډېر قدرمن مو ارواخا د روشن بنګش صاحب په یاد کې سیمینار کړی و چې په هغې ته غټ لیکوال شاعران ادیبان موږ راوستي وو. او دې نه علاوه د نږدو ورځو کې زموږ یو ملګری عارف جان عارف وفات شوی، د هغه شاعري ټولګه د کلیات په شکل کې ما د هغې ترتیب و سمونه وکړه مې چاپ کړې ده. او په راتلونکي کې هم دا اراده لرم چې د خپلې ټولنې نوې تذکره چاپ کړم. د روشن بنګش صاحب د سیمینار چې کومې مقالې او منظوم کلامونه و دا به هم چاپ او دا به هم انشاءالله راته پرته دي، نږدو وختونو کې به دا چاپ شي. او د کورمې چې کلاسیک نه راواخله تر ننه پورې کوم شاعران وفات شوي دي د هغې هم یو تذکره ما تیاره کړې ده، هغه به هم چاپ کوم. دا هم اراده لرم. او تر ننه اوسه خو وخت په وخت زما خپل کلامونه نثر وغیره په مجلو او کتابونو کې چاپ شي، تذکرو کې کلامونه، نو خپل کتاب مې چاپ کړی، خو دې ته هم د چاپ کولو اراده شته. انشاءالله نږدو وختونو کې به خپله شاعري مجموعه چې ده هم چاپ کوم. نو څنګه د شعور کتونکو سره به یو کلام شریکوئ؟ بلکل جی، دا څه موده وړاندې مې یو غزل لیکلی دی، ارشاد. د دې څو شعرونه به ووایم چې مطلب ده چې کیږي مې د ستا په سر ستاینه سلامت اوسې. کیږي مې د ستا په سر ستاینه سلامت اوسې او غرونه مینه او مننه سلامت اوسې. دا مطلب بیا شریک کیږي. کیږي مې د ستا په سر ستاینه سلامت اوسې او غرونه مینه او مننه سلامت اوسې. او راغلې را دې نه کړه ډاډګیرنه سلامت اوسې. راغلې را دې نه کړه ډاډګیرنه سلامت اوسې او ما نه زیاته ته یې ګیله منه
واه واه او واه سلامت اوسې واه او ودې نشوه هغه شان پالنه سلامت اوسې اوه ډېر ښه ودې نشوه هغه شان پالنه سلامت اوسې او لوټ شولې له هرې خوا وطنه واه واه سلامت اوسې حسب حال دی دا شعر جی بیا شریکې او مننه جي ودې نشوه هغه شان پالنه ودې نشوه هغه شان پالنه سلامت اوسې او لوټ شولې له هرې خوا وطنه سلامت اوسې او یو شعر دی لږه شوخي پکې ده بخښنه غواړم چې نه کوې د یو بوسې بخښنه سلامت اوسې نه کوې د یو بوسې بخښنه سلامت اوسې او شوم یې بیخي شوم یې کبرجنه سلامت اوسې ډېر 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 او زه خو دې ستم زړه کې دننه سلامت اوسې زه خو دې ساتم زړه کې دننه سلامت اوسې او ستا راته خوښېږي نه وژنه واه واه سلامت اوسې او خواست کوم باداره او شتمنه واه سلامت اوسې ډېر خواست کوم باداره او شتمنه سلامت اوسې او چرته د یتیم کوه پوښتنه واه 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 سلامت اوسې چرته د یتیم کوه پوښتنه سلامت اوسې او کېږده بس ټوپک نیسم دې زنه سلامت اوسې کېږده بس ټوپک نیسم دې زنه سلامت اوسې او مه وهه اورونو ته لمنه واه 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 او سلامت اوسې سلامت اوسې او وکړه د راتلو را سره ژمنه واه وکړه د راتلو را سره ژمنه سلامت اوسې او یخ پلیانا باندې مینه واه 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 سلامت اوسې او دا شعر د خصوصي تاسو ته ډالۍ وي حبیب ساجد صاحب چې رزق یې منمه دې نغنه سلامت اوسې رزق یې منمه دې نغنه سلامت اوسې خو او دې وسته خلکو نه څرمنه سلامت اوسې رزق یې منمه دې نغنه سلامت اوسې او دې وسته خلکو نه څرمنه سلامت اوسې او مانه چې کوې د شعر غوښتنه سلامت اوسې مانه چې کوې د شعر غوښتنه سلامت اوسې او دومره ته هم وایه چې غمجنه سلامت اوسې او پرله پسې مه کړه تېروتنه سلامت اوسې پرله پسې مه کړه تېروتنه سلامت اوسې او زه به دې هم نه کوم غندنه او سلامت اوسې او مقصده چې وینه پخري درکړه له خپل تنه سلامت اوسې وینه پخري درکړه له خپل تنه سلامت اوسې او یا زما غزله شل کلنه سلامت اوسې ډېر خوندور کلام و غزل داسې مزه کوي چې ردیف او قافیه اوږه په اوږه پکې روان وي په ردیف او قافیه په حواله د خیال او مضمون په حواله ډېر خوندور غزل ډېر خوند مو ته واغست ښه فخري صاحب دا یو روایتي غوندې سوال دی خو زه یې ضروري په دې ګڼم چې د راتلونکي کوم څېړنکار دي د هغې دپاره دا یو ښه د لارښوونې موقع جوړوي نو تاسو داسې لږه لنډه غوندې پېژندګلو د کتونکو سره په خپله وکړئ د خپل زیږون په حواله د خپل کوالیفیکیشن په حواله بیا کله معلمۍ ته راغلی جی مننه ساجد صاحب په 4 اپریل 1984 کې دا زما د زیږون نیټه ده 4 او د برچینار د ضلع کرم یو ښایسته او مشهور کلي شلوزان کې زما زیږون شوی دی او د پیشې په لحاظ سرکاري استاذ یم د تیرو 10 کالو نه زه خپله د استاذۍ د معلمۍ دنده ترسره کوم او سپینغر پښتو ادبي جرګه برچینار په ننني وخت کې مشر سکرټر یم نو د خپل سفر داسې ټکه پوکه روان دی جاري ساتلی نو ډېر ښه دا راته ووایه فخري صاحب پښتو ادب کې زیاتره د چا نه متاثره یې زموږ سره خو ډېر کسان دي ډېر نومونه دي خو یو تر بله ښایسته ښایسته ادیبان دي شاعران دي
ستاسو د چا نه زیات لکه اثر اخیستی دی؟ جی دا خو مبالغه به نه وي، لکه موږ وایو چې د پښتو ژبې پلار ستر خوشحال دی. جی هم شعر یې لیکلی دی او ډېر زیات یې لیکلی دی، نثر کې هم ډېر زیات کړی دی په کلاسیک کې. که موږ خوشحال راواخلو نو خوشحال زما فیورېټ دی او په ننني دور کې شاعران خو ډېر دي او زه په خپله د حمزه بابا نه ډېر متاثر یم. حمزه بابا زما د خوښې شاعر دی او ورسره نثر کې خو بلا لیکونکي دي، وخت په وخت خپل فرض یې پوره کړی دی، خپله دنده یې ترسره کړې. خو په ننني وخت کې محترم حنیف خلیل صاحب زما په نثر کې د خوښې څېړنکار محقق و نقاد دی چې زه د هغه شاګردانو کې هم راځم. زما د خوښې کوم نثر چې لیکي هغه حنیف خلیل صاحب ډېر بهترین لیک. یا نن وخت کې لکه زلمو کې حنیف خلیل صاحب نه متاثر؟ بالکل هغې نه متاثر. تاسو به زلمي لیکوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زلمي لیکوالو ته دا پیغام دی لکه پښتو ژبه د نږدې ورځو کې زموږ خیبر پښتونخوا کوم حکومت دی هغې اعلان کړی چې انشاءالله په سکولونو کالجونو کې به تر 12 جماعته پورې لازمي وي. موږ هیله او تمه لرو د صوبایي حکومت نه چې دا اعلان دی صرف اعلان تر حده پاتې نه شي، عملي ګامونه دې پورته کړي. لکه زه په خپله یو استاد یم نو پکار ده چې دا ژبه به هله ترقي کوي، مورنۍ ژبه پښتو چې دا د تعلیم ژبه شي، د نصاب ژبه شي، نو پرمختګ به ومومي. موږ د سکولونو څومره هیډ ماسټران دي، استادان دي، هغې نه هم هیله او تمه ساتو چې هغې به هم پښتو سره خپلې مورنۍ ژبې سره مینه وکړي او حکومت نه هم دا هیله او تمه لرو چې مورنۍ ژبه عملي توګه د دې پکار ده چې 9 10 کې کوم امتحان کېږي د دې پرچې شاملې کړې شي. زلمو ته مې دا پیغام دی چې د وخت سره تګ بالکل ضروري دی. دنیا ډېر پرمختګ کړی خو خپلې ژبې سره، خپل کلتور سره، خپلې پښتو سره د زلمي زموږ کول مینه وکړي. بېشکه چې هره ژبه لکه زده کول چې لوی کمال دی، خو خپله ژبه حمزه بابا چې ویلي دی نو خپله ژبه هېرول بېکمالي ده. نو بالکل دنیا سره به تګ هم کوو. خو زلمو ته مې دا خواز دی چې خپلې ژبې سره مینه وکړئ. څومره که تعلیم کوئ دا ښه خبره ده، پکار ده چې موږ نړۍ سره اوږه په اوږه روان شو، خو خپله ژبه هم خیره نه کړو، خپلې ژبې سره مینه وکړو. یو جهان مننه چې په دا نن اوزګاردیه کې مو موږ له وخت راکړه. ستاسو نه یو جهان مننه کوم حبیب ساجد صاحب چې موږ یاد کړو. نړۍ غرونه مننه. خوشحاله بابا. اجازه غواړو، الله مو سپارو، د الله په امان.